دا درود شریف رونو چې چا واورېدو نبی علیه السلام مبارک فرمایي د باندې دوزخ اور حرام دی چې چا ووي یا چا واورېدو. رونو واقعه دا ده نبی علیه السلام مبارک مسجد نبوي کې ناست دی، یو بانډسي راغلی، یو کس راغلی وایي د الله رسوله وایي ما سره دا لوښی دی په دې کې یو مایع دی، مایع مچ دی، دا مایع د 3 ورځو نه باندې دی، اور پې کار نه کوي، اور پې کار نه کوي، زه پخومه نه پخېږي. نبی علیه السلام مبارک ته مخې ته کېښودو او ورته وایي د الله رسوله په خپله ورسره خبرې وکړه. وروڼو نبی علیه السلام مبارک سره به هر څیز خبرې کولې، هغه مړ مایع دی لګیا شو، د الله رسوله د الله په حکم باندې وایي زه په دریاب کې ومه، یو کس رالی د دریاب په غاړه ولاړ یو درود شریف یې ویلی دی، ما اورېدلی زما په غوږونو باندې لګېدلی دی، ما باندې اور کار نه کوي، ما باندې اور کار نه کوي، زه نه پخېږم. نبی علیه السلام مبارک حیران شو، وایي مایي ووایه هغه درود شریف کم دی، هغه ورته د الله رسول ته غوږ کېښودو، هغه مایع لګیا شو. وروڼه درود شریف چې کله وي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ناست دی د الله د رسول خواته، وایي علي راشه درود شریف ولیکه خلکو ته ورسوه، او کم سړي چې کم دی نه دا ووي نو په هغه باندې څه وشو دوزخ اور حرام دی. وروڼو دې واقعې نه دا معلومېږي چې یو سړي واورېده په هغه باندې هم د دوزخ اور حرام دی، ځکه مایي باندې هم چې کم دی نه څه هغه دغه کار نه کوي، اور کار نه کوي. نو چې کم سړي واورېده تاسو به دا مهرباني کوئ چې ستاسو په کورونو کې میندې خویندې دي، پلاران دي، نیکونه دي، نیاګانې دي، هغوی ټولو باندې یا چا قرآن نه دی ویلی په دې عربۍ نه پوهېږي، زه تاسو ته په دې ویډیو کې ویم، تاسو ته زه ویم تاسو به زنانو ته هم اوروئ چې دوزخ اور پې حرام شي. نبی رسول مبارک دې حدیث کې فرمایي. خیر زنانو ته زما تصویر پکچر دا ویډیو مه هایه، مخامخ ورته مه نیسئ، دا بیک سیټ د موبایل دا ورته ونیسئ او زنانو باندې واورئ، یا یو غټ سپیکر هینډ سپرې ورته ولګوئ، MP3 ورته ولګوئ، ټول خاندان ورته راغونډ کړئ، ټول یې واورئ، د دوزخ اور پې حرام شي. وروڼه غوږ ورته کېږدئ، زه تاسو ته ویم تاسو مخکې شیرینګ د دې وکئ، دا ټولو ملګرو سره فرینډو سره چې څومره کسان دي ټولو سره شیر کئ چې د دوزخ د اور نه الله جل شانه وبچي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رونو دا درود شریف په زنانو په نارینو په ټولو باندې واورئ، په خپلو ماشومانو هم واورئ، خو ستاسو په دا مهرباني دا ویډیو مخکې شیر کړئ. زه اکثر د دې په تمه یم چې ویډیو ورکړم چېرې څونه ملګرو شیر کړه، ما ته خو راځي موبایل کې موږ ته شو کېږي چې کومو ملګرو شیر کړي زموږ د زړونو ته دعا وکړي. تیرا نبی علیه السلام مبارک حدیث کې راځي بلغوا عني ولو آیا، چې زما خبره مخکې ورسوئ زه خوشحالېږم، په لایک باندې هم خوشحالېږم، خو په دې شیرینګ باندې بیا ډېر زیات خوشحالېږم. دا د الله د رسول پرچار کېږي، د دینو د الله د دین او د الله د رسول د وینا پرچار کېږي، د احادیثو مبارکه. انشاءالله دا درود شریف وګوره استاد سره هر څومره فرینډ دي په دې باندې ځان بدې مه ښکاره کوئ، دا د الله د رسول د وینا مطابق موږ به انشاءالله د حوالې سره حواله دا ده دی درود رحمت نومې دی او کتاب درود شریف کې چې کم نه نو دا لیکلی شوی دی، ځان له کتې شي نه انشاءالله دا نور ملګرو ته ورسوئ. درود شریف باندې به د نبی علیه السلام مبارک ستاسو تعلق جوړېږي، او دا درود رحمت خو داسې درود شریف دی په چا چې واورېدو په ده باندې لکه د مۍ باندې اور کار نه کوو، نو چې چا د درود شریف واورېدو په هغه به هم اور کار نه کوي. زه اکثر د ملګرو ته خاندم، زه ویمه چې دا دې ووي که نه او د اور کې د اور دانګل اور کې اور ته د اور دانګل یا د پکې د لاس وردن نه کوم کار بله باندې نه کوي، خو په حدیثو به موږ ازموده نه کوو. کافران یهودیان عیسایان دا به پې کوي، خو مسلمان له ازموده نه ده په کارونو،
په ان شاء الله دا درود شریف مخکې شیر کوي ما ته وی زما دا وینا خیر دی په ټولو باندې واورئ ان شاء الله درود شریف د دې د رحمت د وجې نه د دې د برکت د وجې نه دوزخ اور چې په سړي باندې حرام شي څومره غټه خبره ده څومره چې کم نه ده د فائدې خبره ده او ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده الله دې تاسو له د شیرینګ توفیق درکړي او الله جل شانه خو زموږ دا ویډیو دا د ټول صوبه سرحد نه ټول پاکستان نه ټول دنیا د پښتنو ته ورسوي چې ټول دا درود شریف واوري او په دې باندې چې کم دی نه ځان له زدم کې بعضې ملګري ذهیني زما د دې ویډیو نه ځان له زده کوئ ځان ته ورو مخکې کوئ اورئ ځان له یې ولیکئ ځان له زده کوئ او چې کوم زما سره لنډ ملګري